تاسو په دې ویډیو باندې کلیک کو او دې ویډیو ته راغلی نو د په دې خبره باندې پوه شوم چې تاسو د انګلیش زده کړې لپاره څومره سیریس یې. نن د دې ویډیو ټول هغه کسان حاضر شي چې ټول څوک د مخکې نه دا خبره کوي چې زما انګلیش ډېر زیات کمزوری دی، ما نه په انګلیش کې بیخي هېڅ نه راځي. نن دا ویډیو سپیشل هغه کسانو دپاره هم ده چې چا له په انګلیش کې الف ب نه هم نه خبر، او نن دا ویډیو د هغه کسانو دپاره هم ده چې چا له انګلیش کې څه ناڅه ورډ الفاظ ته یاد دي، څه ناڅه هر څه ولې وردي، او یاره ټینس نشي جوړولی، یو سنټینس نشي جوړولی په انګلیش کې، یو سنټینس میکینګ ولې نه وردي، پروننسیشن غلط دی. انشاءالله دې ویډیو کتلو نه بعد به ستاسو په علم کې داسې دا پوه شي چې تاسو د انګلیش لینګویج چې کوم دی دا بیخي د انګریزانو غوندې شي، او ستاسو د انګلیش چې کوم دی نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د های هیلو نه واله ټول بنیادي الفاظ درهایم، او انشاءالله یو داسې لهجه یو داسې انداز باندې به درته ښایم چې تاسو په سر کوم محنت دی، تاسو په ذمه کوم محنت دی هغه ټول زه کوم، تاسو په ذریعه چې کوم محنت دی هغه ټول ما کړی دی، اوس بیا هم کوم. یو داسې سکرپټ مې تیار کړی، یو داسې ویډیو مې تاسو ته تیار کړې ده چې دې ویډیو نه بعد تاسو په انګلیش کې خپل بدلون ته ګورئ، او دې ویډیو نه بعد به تاسو دا پته ولګي چې زموږ انګلیش لیول له کوم منزل نه کوم منزل ته راغلی، لکه زموږ انګلیش لیول چې کوم هغه څونه امپروف شو. تاسو صرف دا ویډیو وګورئ او د هغې نه بعد په انګلیش کې خپل بدلون ته وګورئ. اوس ځان سره یو کاپي او بالپن راواخلئ او دا زموږ چې څه ښایو که نه دا ځان سره لیکئ، یعنې په انګلیش کې زموږ څه ټیچ کوو هغه ځان سره لیکئ، خو د هغې نه مخکې په یو بیل پیج باندې په یو ډایري کې ځان سره دا خبره هم ولیکه چې اوس وخت کې ما ته انګلیش کې کوم پرابلم دي، ما ته انګلیش کې کومې داسې مسلې راغلي دي چې د هغې تر نن تاته پورې ما حل نه دی رسیدی، او اوسه پورې لګیم حل یې وباسم خو په پته یې نه پوهېږم چې زه را محنت کوم آیا زما دې مسلې حل به کله ودي. د ټولو مسلو حل به انشاءالله تاسو په دې ویډیو کې حل کېږي، صرف تاسو د ویډیو کمال ته ګورئ، انشاءالله د ویډیو کمال ته ګورئ، او د دې ویډیو کتلو نه بعد تاسو همدقه لیکل راوالئ په کومو پاڼو تاسو لیکلي چې په انګلیش کې موږ ته اوس کوم پرابلم دي. نو په هغې وخت کې به تاسو دا پته ولګي چېرې ما په دې ویډیو نه څه زده کړل، ما دونه یوه نیمه ګنټه ټایم مې دې ویډیو لور کړو، ما هېر دې نه زده کړل څه. ډېر وخت نه ضایع کوو او راځو د ویډیو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ګیټ ریډي. نن دا ویډیو چې کوم دا په 3 پارټو باندې مشتمل ده، پارټ 1 پارټ 2 او پارټ 3. پارټ 1 باندې سټارټ اخلو. هائی هیلو دا یو داسې دوه لفظونه دي چې دا هر څوک استعمالوي، خو د دې منځ کې فرق څه دی؟ د هائی او د هیلو په منځ کې څه فرق دی؟ د هائی چې کوم دی دې مطلب دی هم سلام کوم، او د هیلو مطلب دی هم سلام کوم، سلام کول. هائی ان فارمل دی او هیلو چې کوم دی فارمل دی. د ان فارمل او د فارمل منځ کې څه فرق دی؟ فارمل موږ هغه ورډز هغه دغه ته وایو چې هغه موږ د داسې دغه لپاره استعمالوو لکه داسې کسانو ته وایو چې هغوی سره زموږ ګپ نه وي، لکه هغوی سره زموږ ګپ شپ نه وي، ناسته پاسته ورسره نه وي، په عمر کې راسره برابر نه وي، زموږ نه په رتبه کې بلند وي، زموږ نه لږ های لیولي. لکه فار اګزامپل زه یم د 10 کالو او ما سره خوا کې ولاړ د یو 20 کالو د یو 15 کالو هلک دی، نو هغه زما نه رتبه کې غټ دی، نو د هغه دپاره به زه هیلو استعمالوم. دا هیلو چې کوم دی دا فارمل دی، دا موږ یو داسې کسانو دپاره استعمالوو، یو داسې دغه دپاره چې هغه زموږ نه رتبه کې بلند دي، زموږ نه درجه غټه وي، زموږ نه درجه غټ وي او زموږ ورسره څه ګپ شپ نه وي. او های ان فارمل دی، های به موږ د هغه کسانو دپاره استعمالوو چا سره چې زموږ ګپ وي، چا سره چې زموږ ناسته پاسته وي، څوک چې زموږ هم عمر وي، زموږ په عمر وي، هغوی دپاره موږ څه استعمالوو؟ های. لکه فار اګزامپل تاسو له اګزامپل در کوم، پښتو کې یو لفظ دی ډک شه او وخوره. نو دا ډک شه چې کوم دی ډک شه دا چیرې دا ان فارمل دی، او دا وخوره چې کوم دی دا فارمل دی. لکه څوک یو فرض کا زه یو مشر ته ویم چې ډک شه، خدای دې نه کړي، نو دا اوس ډېر زیات بد لګي، دا لکه ډېر زیات د بېادبۍ خبر ده. که زه هغه ته ویم چې وخوره نو دا څه شي، دا ما اوس څه وویل، دا ما سره اوس یو فارمل شو، خو که زه ورته ویم چې ډک شه دا ما سره ان فارمل شو. او که زه چېرته یو هم عمر یو داسې یو کس دی، داسې یو هلک دی چې هغه سره زما ګپ شپ دی او هغه ته زه ویم چې ډک شه، نو دا هېڅ بد نه لګي، دا زما هغه سره یو ګپ دی. نو دا های چې کوم دی دا ان فارمل دی، دا موږ د داسې کسانو دپاره استعمالوو چې هغوی سره زموږ ګپ شپ وي، زموږ ورسره ناسته پاس لکه زموږ هم عمر وي،
زمونږ سره رتبه کې یو رنګي هغوی دپاره موږ های استعمالوو. دا هیلو چې کوم دی دا فارمل دی دا موږ د داسې کسانو لپاره استعمالوو چې هغه زموږ نه رتبه کې بلند دي زموږ د مشران هغوی دپاره موږ هیلو استعمالوو. نو د های مطلب دی هم سلام کوم او د هیلو مطلب دی هم سلام. فرق پکې دا چې های ان فارمل دی او هیلو چې کوم دی فارمل دی. نمبر سیکنډ یو معنی د ته یو ته. های هاو آر یو سلام ته څنګه یې. های هاو آر یو ته څنګه یې. یو آر کاینډ هارټډ ته ډېر رحم دل یې. اوس تاسو دلته وګورئ د هاو مطلب څنګه آر یي یو ته. نو د های ما چې کوم سلام شوه هاو څنګه آر یي یو ته سلام ته څنګه یې. بیا دی یو آر کاینډ هارټډ یو ته آر یي کاینډ رحم دله هارټډ زړه ته ډېر رحم دل یې زړه کې دې رحم دی. د یو دا معنی د ته د یو څه معنی د ته د تا لپاره به زه څه استعمالوم چې تا ته خبره کوم لکه چې ته بېادبه یې ته قابل یې د تا لپاره به څه استعمالوم یو به استعمالوم. همدقې سره ریلیټډ او دا یو ولیکئ آر ورسره ولیکئ د یو سمه آر ولیکو. اوس په داسې شي نو دا اوس یوور دا اوس شو یوور. د یوور معنی سره د یوور معنی ده ستا یو ته یوور ستا. لکه زه تا نه تپوس وکړم چې هاو از یور فادر ستا والد صاحب څنګه دی. هاو څنګه دی از دی یور فادر ستا والد صاحب څنګه دی. دلته اوس یو کوم استعمال کړو دا به غلط شي نو زه بلته اوس ته استعمالوم هاو از یور فادر ستاسو والد صاحب څنګه دی. دیس از یور پین دا ستا پین دی. دیس از یور پین دیس دا از دی یور ستا پین دا ستا پین دی. او دې بل کې تاسو ته موږ د ورډ مینینګ وکړو چې هاو څنګه از دی یور ستا فادر ستاسو والد صاحب څنګه دی. اوس د یور سره چې زه ایس یو ځای کړم نو د دې معنی بیا هم ستا شي یور ستا یورز ستا دواړه یو معنی لري خو چې ایس ورته یو ځای کړي نو هم دقه معنی ده او چې ایس دې لرې کړي هم دقه ستا معنی ده. دیس از یور پین دا ستا پین دی. دا موږ وویل دیس از یور پین. اوس د یور سره موږ آر ونه لګوو دیس از یور پین. دا یور چې کوم دی دا یور وای او یو آر دا چې کوم دی دا سبجیکټ دی. دې نه بعد به ورب لګي یا نور ورډ به دې نه پس لګي. او دا یور چې کوم دی دا اینډ کې چې ایس دی د دې نه بعد به نور ورډ نه لګي نور الفاظ به دې نه بعد نه لګي. ما وویل دیس از یور پین دا پین ستا دی او که زه داسې ویم دیس پین از یور نو دې به دا مطلب چې دا پین د ستا دی او دا ستا پین دی. دیس از یور پین دا ستا پین دی. دیس پین از یور دا پین د ستا دی. دا یور چې کوم دی دا موږ د جملې په اینډ کې استعمالوو او دا یور چې کوم دی دا موږ د جملې مینس کې استعمالوو. یورز یور به موږ د سنټنس په اخر کې لګوو. لکه بل اگزامپل تاسو له در کوم دیس از یور کاپي دا ستا کاپي ده او که داسې ویم چې دیس کاپي از یور نو بیا ما څه استعمال کړل ایس مې استعمال کوم. اگزامپل لاست دی یو موږ ویل ته یو ته یور ستا. یو چې کوم دی یو دا پوسیسیو ایڈجیکټیو دی او یور چې کوم دی دا پوسیسیو پروناون دی. دا اینډ کې تاسو ته هایو. نمبر 5 آی د آی مطلب دی د آی ما د زه. آی ایم سیک زه بیمار یم. آی ایم اور آی ام دواړه ټیک دي. که تاسو آی ایم وایئ که تاسو ام وایئ ام سیکس او آی ایم سیک دواړه ټیک دي. آی ایم اسد زه اسد یم. څه شو زه اسد یم. آی زه ایم اسد زه اسد یم. آی ټولډ یور فادر ما ستاسو والد صاحب ته وویل. آی ویزټډ ټو زو زه چړیاګر ته ورغلم. آی زه. آی ټولډ هیم ما هغه ته وویل. آی انوایټډ قاسم ما قاسم ته دعوت ورکړو. دا ټول آی ته ریلیټډ سنټینس وو. تاسو ته موږ ویل که نه
چې آی به استعمالیږي زما دپاره. ما ویل چې I am sick زه بیمار یم. I am اسد زه اسد یم. I told your father ما ستا پلار ته وویل. I visited to zoo زه چړیاګر ته ورغلم. I told him ما هغه ته وویل. I invited قاسم ما قاسم ته دعوت ورکړو. six number words. Me د می ماده زه تاسو موږ اوس ته وویل چې I invited قاسم ما قاسم ته دعوت ورکړو. نو چې دا جمله زه اوس لږ ری ارینج کړم او زه داسې ویم په پښتو کې چې قاسم ما ته دعوت ورکړو، نو زه به اوس دا آی بدلوم په می کې. نو همدغه جمله ولیکئ. دا قاسم ته دا الټه کوي. دا قاسم چې کوم دی دا سر له راولئ. نو قاسم انوایټډ چې کوم دی دا په سیکنډ نمبر دا به هم په سیکنډ نمبر پاتې شي. قاسم انوایټډ می او آی انوایټډ قاسم نه دی او ما الټه کړه چې کله ما زه می استعمالوم نو د می دپاره هغه جمله ما الټه کړه. نو قاسم انوایټډ می قاسم ما ته دعوت راکړی دی. لکه ما وویل چې ما قاسم ته دعوت ورکړو نو آی انوایټډ قاسم. او که زه داسې ویم چې قاسم ما ته دعوت راکړو نو زه ویم قاسم انوایټډ می. بل یو جمله موږ هم وویله. موږ ویل چې آی ټولډ هیم ما هغه ته وویل. اوس دا جمله زه راړم زه د هیم په ځای چې کوم دی د آی په ځای د می استعمالوم. نو زه به څه وکړم دا هیم او هی د هیم په ځای به زه هی ولګوم ځکه چې هی هم د هلک دپاره راځي د میل دپاره او هیم چې کوم دی هم د هلک دپاره راځي. زه به څه ولګوم هی به ولګوم. ټولډ به هم دغه رنګ پاتې شي او د آی چې کوم دی دې په به زه می ولګوم. نو آی ټولډ هیم به واوړي هی ټولډ می ته. د آی ټولډ هیم دا مطلب و ما هغه ته وویل او د هی ټولډ می دې مطلب دی هغه ما ته وویل. د می د وجې جمله څونه څونه معنی بدله شوه. د مای مطلب دی زما. موږ اوس دا ویل چې مای فادر ټولډ می ما ته مې خپل پلار وویل. په می کې موږ ویل آی له راشئ په آی کې ویل چې آی ټولډ یور فادر ما ستا پلار ته وویل ستاسو والد صاحب ته مو ویل. په می کې ما دا جمله داسې ویل چې یور فادر ټولډ می ستا پلار ما ته وویل. او په مای کې زه دغه جمله ویم نو زه به ویم چې مای فادر ټولډ می ما ته مې خپل والد صاحب وویل. په آی کې دا مطلب شو آی ټولډ یور فادر ما ستا پلار ته وویل. او دویم کې دا مطلب شو می کې چې یور فادر ټولډ می ستاسو والد صاحب ما ته وویل. او په څلورمه د کې دا مطلب شو په مای کې چې مای فادر ټولډ می ما ته خپل پلار وویل. ګوره په لومړۍ جمله کې موږ آی استعمال کوو، په دویم جمله کې هم آی می ته واړو او په څلورمه جمله کې هم می چې کوم دا مای ته واړو. د آی معنی ده هم زه، د می معنی ده هم زه او د مای هم زما. او دې سره ریلیټډ دی ماین. د ماین معنی ده هم زما. موږ اوس دا وویل لکه زه چې اسد ټولډ می اسد ما ته وویل this is my shoes دا زما بوټان دي. اسد ما ته وویل چې دا بوټان زما دي. خو که زه داسې ویم د مای په ځای د ماین استعمالوم نو زه به دا جمله اوس تاسو ری ارینج کړئ. زه به داسې ویم چې اسد ټولډ می this shoes is mine اسد ما ته ویل چې دا بوټان زما دي. لومړی کې داسې ویل چې اسد ټولډ می اسد ما ته ویل this is my shoes دا زما بوټان دي. او اسد دویمه جمله کې موږ چې کله ماین استعمالوو نو موږ داسې ویل چې اسد ټولډ می this shoes is mine دا بوټان زما دي. سیکنډ نمبر اگزامپل this is my shop دا زما دکان دی. او که زه داسې ویم د ماین استعمال کوم د مای په ځای زه بیا داسې ویم د ماین نه بعد بیا بل ورډ نه استعمالیږي. زه به داسې ویم چې this shop is mine دا دکان زما دی. آی او می آی چې کوم دی دا سبجیکټ دی او می چې کوم دی آبجیکټ دی. د آی نه بعد نور موږ ورډ هیلپینګ ورډ دا لګولی شو، د می نه بعد به نه شو لګولی. او مای چې کوم دی دا پوسیسیو ایډجیکټیو دی. د مای نه بعد د څه نوم راتلی شي مای بک، مای شوز، مای بایک
او ماین چې کوم دی دا پوسیسیو پروناون دی. د دې نه بعد د څه شي نوم نشي راتلی. مای پوسیسیو ایڈجیکټیو دی، ایڈجیکټیو د مای نه بعد د څه شي نوم نشي راتلی او ماین چې کوم دی دا پوسیسیو پروناون دی. دې نه بعد د څه شي نوم نشي راتلی، د ماین نه بعد د څه شي نوم نشي راتلی. بل 9 نمبر ورډ نمبر 9 دی او دیم. د دې مطلب دی هم هغوی او دیم مطلب دی هم هغوی. ماته جمله ده they kick Ali. هغوی علي له لته ورکړي یی علي، هغوی علي وهي، هغوی علي وهي. they kick Ali. اوس چې دا جمله داسې ویم چې علي kicked them، نو دې دا مطلب شي چې علي هغوی ووهل. دې اگزامپل ته لږ غور سره وګورئ. they kick Ali، هغوی علي وهي. او که زه ویم چې علي kick them، نو د دې به دا مطلب شي بیا چې علي هغوی وهل. they kick Ali، هغوی علي وهي. kick لات مارنا. او علي kicked them، علي هغوی وهل. بل اگزامپل they told me، هغوی ما ته وویل. او I told them، ما هغوی ته وویل. دواړو مطلب دی هغوی، خو چې کله موږ په سنټنس کې مخکې وروسته کوو نو معنی ورسره لږه ډېره بدلیږي. ورډ نمبر 10 دیرز او دیرز. د دواړو مطلب دی د هغوی. د دیر مطلب دی هم د هغوی او د دیرز مطلب دی هم د هغوی. لکه د هغوی شاپ، د هغوی مارکیټ، د هغوی واړو، د هغوی کور، د هغوی پټی، د هغوی بنګله، د هغوی لکه د هغوی دپاره موږ استعمالوو لکه چې دا شي د هغوی دی، دا شي د هغوی. This is their market، دا د هغوی مارکیټ دی. صحیح شو، دا د هغوی مارکیټ دی. او که زه چېرته داسې ویم چې this market is their، دا مارکیټ د هغوی دی. لکه this is their market، دا د هغوی مارکیټ دی. او this market is theirs، اخر کې مې اس استعمال کنه theirs والا کې، نو دې دا مطلب چې دا مارکیټ د هغوی دی او دا د هغوی مارکیټ دی. this car is theirs، this car is theirs، دا د هغوی موټر دی. او this is their cars، دا د هغوی موټر دی. لکه تاسو غور سره ورته وګورئ this car is theirs، دا موټر د هغوی دی. او this is their car، دا د هغوی موټر دی. theirs او theirs. ورډ نمبر 11 we us. د وی معنی د هم مونږه او د اس معنی د هم مونږه. چې څنګه موږ تاسو ته په نور ورډو کې ویل لکه آی می کې they theirs they them کې theirs او theirs کې چې دا به سبجیکټ دی او دا ابجیکټ دی. د سبجیکټ نه بعد به ورب یا ناون لګېدلی شي او د ابجیکټ نه بعد نشي لګېدلی. ابجیکټ به د جملې په اینډس کې لګي. همدغه رنګ مثال د وي او د اس هم دی. وی هم موږ د جملې په سر کې استعمالوو ځکه چې دا چیرې دا سبجیکټ دی او اس چې کوم دی دا ابجیکټ دی، دا موږ د جملې په اینډ کې استعمالوو. راځه تاسو له اگزامپل درکوو. ما سره یو اگزامپل دی چې وی کاټ د تیپس، موږ غله ګیر کړل. وی مونږه، کاټ ګیر کړل، د تیپس غله، غله مونږه ګیر کړل. مونږ چې کوم دی غله ګیر کړل، مونږه غله ګیر کړل. او کوم دا جمله زه اوس داسې ووایم چې مونږ غلو ګیر کړو، لکه دې کې ما وویل چې غله مونږ باندې راحتل که نه، د راحتو نه مخکې مونږ غله ګیر کړل. هسې یو اگزامپل دی چې مونږ باندې غله راحتل او مونږ ګیر کړل. وی کاټ د تیپس، مونږ غله ګیر کړل. او زه چې داسې ویم چې مونږ په لار روان وو او مونږ غلو ګیر کړو، نو زه بیا داسې ویم چې تیپس د تیپس کاټ اس، غلو مونږ ګیر کړو. هغې کې چې کوم دا وي د جملې په سټارټ کې راغلی و، نو هغه څه بطور سبجیکټ شو. او اوس دې کې د اس چې کوم دی دا جملې په اخر کې راغلی دی، نو دا اوس څه شو؟ ابجیکټ شو. نو وی کاټ د تیپس، مونږ غله ګیر کړل، او د تیپس کاټ اس، غلو مونږ ګیر کړو. اگزامپل نمبر 2 سره به انشاءالله تاسو بیخي پوه شئ. وی ټاک ټو عاصم، مونږ عاصم سره خبره وکړه. وی ټاک
to us موږ اسیم سره خبره وکړه وی پکې څه شو سبجیکټ شو اوس کو دا جمله د داسې راوړم چې اسیم موږ ته خبره وکړه نو زه به اوس څه کوم اوس به زه اس استعمالوم مونږ معنا مونږ ویل چې وی معنا هم مونږ او د اس معنا هم مونږ نو زه اوس دا جمله زم چې اسیم مونږ ته خبره وکړه په لومړۍ جملې کې مونږ دا ویل چې وی ټاک ټو اسیم مونږ اسیم ته خبره وکړه په دې جمله کې ما دا ویل چې اسیم ټاک ټو اس اسیم مونږ سره خبره وکړه نو اسی اخر تراله نو اس اوس شو ابجیکټ شو او دا وی چې کوم دا مونږ تر تیری سبجیکټ دی ورډ نمبر 12 اور ours د دواړو معنی ده زمونږه د اور معنی ده هم زمونږه او ours معنی ده هم زمونږه هم د دې حساب کتاب دا نور ورډز پرنګ دی چې لکه وی از دی دیم دیر دیرز دا اور چې کوم دی دا پوسیسیو ایڈجیکټیو دی د دې نه بعد موږ ناونز او نور داسې ورډ لګولی شو او ours چې کوم دی دا پوسیسیو پروناون دی دا موږ د جملې په اینډ کې لګو اگزامپل This is our office. دا زمون آفیس دی. This is our office. دا زمون آفیس دی. او که دا جمله دسی ویما چې this office is our په لومړۍ جمله کې د our هم دا معنی چې دا زمون دی په دویمه جمله کې د دې our معنی دا هم د چې دا زمون آفیس دی خو په لومړۍ جمله کې ما our استعمال کړی دی او په دویم جمله کې ما our استعمال کړی دی د دواړو مطلب یو دی د لومړۍ جملې دا مطلب چې دا زمونږ آفیس دی او دویم جملې دا مطلب دی چې دا آفیس زمونږ دی دا اور به موږ څه کې استعمالو د جملې په اینډ کې استعمالو this is our office دا زمونږ آفیس دی او دغه جمله د داسې ویلی شم چې this office is our دا آفیس چې کوم دی دا زمونږ دی اگزامپل نمبر 2 these are our chair دا کورسۍ چې کومې نه که نه دا زمونږ دي these are our chair دي زمونږ are موږ استعمالوو چې کله د پلورل خبره راشي چې کله کورسۍ دا ډېرې کورسۍ دي لکه نو موږ ورسره دي استعمال کړی these are our chairs دا کورسۍ چې کومې دي دا زمونږ دي دا زمونږ کورسۍ دي او که دا جمله زه داسې ویلی شم چې these chairs are our دا کورسۍ زمونږ دي په لومړۍ جمله کې ما څه استعمال کړه our او په دویم جمله کې مې اور استعمال کړو د جملې اینډ ته او مخکې حساب کتاب دی کوم حساب چې د دی دیم دپاره و دیرز دپاره و وي اس دپاره و او مخکې حساب کتاب د اور او د اور هم دی ورډ نمبر 13 هی هم هی مطلب دی هم هغه د هی ما د هغه یو هلک او د هم دقه ما د هغه یو هلک اوس هی به د کوم ځای کې استعمالوم او هم به کوم ځای کې استعمالوم هی او هم موږ د نر دپاره استعمالوو کو هغه په ځناورو کې کو هغه په انسانانو کې چې هر څه هو چې نر د هغې دپاره موږ څه استعمالوو هی به استعمالوو د میل دپاره موږ څه استعمالوو هی لکه ما سره اگزامپل دی چې هی ایډوایس می هغه ما ته نصیحت وکړو هی هغه ایډوایس نصیحت می ما ته هغه ما ته نصیحت وکړو او که دا جمله درته راواړم چې ما هغه ته نصیحت وکړو نو زه به اوس دلته هم استعمالوم پوسیسیو ایڈجیکټیو او پوسیسیو پروناون هی چې کوم دی پوسیسیو ایڈجیکټیو او هم چې کوم دی پوسیسیو پروناون نو زه به داسې خبره اوس کوم چې آی ایډوایزډ هم ما هغه ته نصیحت وکړو هی ایډوایز می هغه ما ته نصیحت وکړو هی پکې سر کې راغلی و دې نه بعد څه رالی دې نه بعد ایډوایز رالی نصیحت او دا ما چې کول ویل چې ما هغه ته نصیحت وکړو نو بیا ما هم د جملې په اخره کې استعمال کوم نو آی ایډوایزډ هم ما هغه ته نصیحت وکړو اگزامپل نمبر 2 هی هیټ د کار هغه موټر ووهو هی هیټ د کار هغه په لار روان و موټر سایکل ورسره چې یو موټر ولاړو هغه موټر ووهو نو زه به څه ویم چې هی هغه دا کار په چا باندې شوی هی هغه یو کار کړی که نه نو زه به داسې ویم چې هی هیټ د کار هغه موټر ووهو او که زه داسې ویم چې هغه موټر ووهو هغه موټر را روان او هغه یې ووهو او موټر سایکل روان و موټر پرې رالی موټر هغه ووهو نو زه به داسې یم چې د کار
hit him موټر هغه ووهو موټر هغه ووهو او he hit the car هغه موټر ووهو او the car hit him موټر هغه ووهو. نمبر 14 14 نمبر ورډ ماتره دی چې his د دې معنی د هغه د موږ چې دلته یو هلک دپاره یو خبره کوو که نه نو موږ به his استعمالوو لکه دا کتاب د هغه دی دا پن د هغه دی دا موټرسایکل د هغه دی د هغه دپاره موږ څه استعمالوو his به استعمالوو. اگزامپل This is his book دا د هغه کتاب دی او دا جمله موږ داسې هم ویلی شو چې this book is his دا کتاب د هغه دی. دواړه جملې صحیح دي خو دا his موږ د دې جملې په منځ کې هم لګولی شو او end ته هم لګولی شو. This is his book دا د هغه کتاب دی او که زه چېرته وایم چې this book is his دا کتاب د هغه دی. اگزامپل نمبر 2 Those are his pigeons هغه چېرته ښکاري که نه هغه د هغه کوترې دي هغه کوترې چې کوم دي دا د هغه دي. Those are his pigeons هغه د هغه کوترې دي او که زه چېرته دا جمله داسې هم ویلی شم چې those pigeons هغه کوترې are his هغه کوترې د هغه دي. دواړو کې مطلب صحیح راځي که هیڅ چېرته موږ په منځ کې هم استعمال کړو پوزیټیو ایڈجیکټیو هم صحیح ده او که چېرته موږ یې پوزیټیو پروناون هم استعمال کړو هم صحیح ده. د دواړو مطلب یو رنګ دی دواړه صحیح راځي. Those are his pigeons هغه د هغه کوترې دي او those pigeons are his هغه کوترې د هغه دي. ورډ نمبر 15 15 ورډ موږ سره دا دی چې شي او هر. شي هم د یو فیمیل لپاره استعمالیږي او هر هم د یو فیمیل لپاره استعمالیږي. د هغې یو جنۍ دپاره موږ استعمالوو یو چې کله موږ یو فیمیل باره کې خبره کوو نو موږ به څه استعمالوو موږ به هر استعمالوو. لکه ما سره یو جمله ده چې شي asked لبنه هغې د لبنه نه پوښتنه وکړه. لبنه ما څه شی دي دا ما سره یو جنۍ ده نو شي asked لبنه هغې د لبنه نه یو پوښتنه وکړه. او که دا جمله چېرته زه داسې ویم چې لبنه د دې نه پوښتنه وکړه دا به بیا په انګلیس کې داسې شي اوس په د شي په ځای هر ولګي نو لبنه asked her لبنه د هغې نه پوښتنه وکړه. په لومړۍ جمله کې موږ داسې ویل چې شي asked لبنه هغې د لبنه نه پوښتنه وکړه او په دویمه جمله کې موږ داسې ویل چې لبنه asked her لبنه د هغې نه پوښتنه وکړه. بل اگزامپل ما سره دی چې she chatted with my friend هغې زما ملګرو سره ګپ ولګو. هغې she chatted with my friends هغې زما ملګرو سره ګپ ولګو. او که زه چېرته داسې ویم چې ما د هغې ملګرو سره ګپ ولګو نو دا جمله به بیا داسې شي چې my friend chatted with her د شي په ځای اوس موږ هر استعمال کوو. د شي ماده هم هغه د فیمیل لپاره او هر هم دغه ماده د هغه. نو my friend chatted with her زما ملګرو د هغې سره ګپ ولګو او she chatted with my friend هغې زما ملګرو سره ګپ ولګو. ورډ نمبر 16 هر او هرز د دواړو ماده د هغې لکه دا د هغې بالفین دی دا د هغې بیگ دی دا د هغې پرس دی. لکه څنګه تاسو ته موږ په نور ورس کې ویل لکه کوم چې تېر شوي دي چې دا پکې پوسیسیو پروناون دی دا پکې پوسیسیو ایډجکټیو دی او مقه حساب کتاب درې هر او هرس هم دی د دواړو ماده د هغې. This is her bag دا د هغې بیگ دی. This is her bag دا د هغې بیگ دی. او که چېرته دا جمله داسې زه ویم چې this bag is hers دا بیگ د هغې دی نو زه بیا څه استعمالوم زه بیا هرز استعمالوم اس وال چې کوم دی HERS او زه داسې ویم چې this is her bag دا بیگ د هغې دی. اگزامپل نمبر 2 These are her bangles دا د هغې بنګړي دي. These are her bangles دا د هغې بنګړي دي. او که زه چې داسې ویم These bangles are her دا بنګړي د هغې دي. د دواړو مطلب یو دی خو هر به زه د جملې په اینډ کې استعمالوم د جملې اخرې ته او دا هر چې کوم دی دا جملې د په منځ کې هم استعمالولی شم
او په سټارټ کې هم استعمالولی شم. These are her benches. دا د هغې بنګړي دي. او these benches are her. دا بنګړي د هغې دي. پارت 2. اوس راځئ چې په پارت 2 کې د ایز ایم آر باره کې زده کړو چې ایز ایم آر به موږ کوم ځای کې استعمالوو. لومبی موږ زده کوو ام چې د ام څه معنی ده. د ام معنی د یم، زه ښه یم، زه ناجوړه یم. دقه د ما لپاره به ام استعمالیږي آی سره. دا یو هیلپینګ ورد دی او معنی ده یم، زه ناروغه یم، زه ښه یم. داسې د خپل ځان باره کې چې زه کله خبره کوم زه به څه استعمالوم؟ آی به استعمالوم. I am go to school. زه سکول ته ځم. د آی تعلق چې کوم دی دا صرف د ام سره دی. چې کله موږ آی لګوو دا به موږ صرف د ام سره لګوو. د آی تعلق صرف د ام سره دی. دې نور هیڅ چا سره نه لګي. به دې تعلق صرف د ام سره راځي او د آی سره به صرف موږ د ام اضافه کوو. لکه فار ایگزامپل دی I am a nurse. زه یو نرس یم. I am a businessman. زه یو کاروباري یم. زما دپاره به چې کله زه خبره کوم د خپل ځان دپاره زه به څه استعمالوم؟ I am به استعمالوم. که چېرته تاسو I am ووایئ که am ووایئ دواړه صحیح دي. am businessman او I am a businessman دواړه صحیح دي. لکه تاسو نه څوک تپوس کوي چې how are you؟ ته څنګه یې؟ تاسو ورته جواب کې څه وایئ؟ I am fine. زه ښه یم. I زه am یم. fine ښه. زه ښه یم. د دې ام معنی چې کوم ده دا یم ده. یو هیلپینګ ورد دی او معنی یم ده. لکه زه ښه یم، زه ناروغه یم، زه سکول ته ځم. I am nurse. زه یو نرس یم. I am a businessman. زه یو کاروباري یم. دې ته ویلی شي یوز آف آی، د آی استعمال. آی به موږ صرف د خپل ځان دپاره استعمالوو او آی سره ریلیشن به صرف د ام سره راځي. دویم پسې دی از. د از معنی د دی. هغه یو ډاکټر دی، هغه یو بزنسمین دی. په آی ایم ا بزنسمین کې بس اوس موږ دا وویل چې آی ایم بزنسمین زه یو کاروباري یم. او که زه دا جمله داسې ویم چې هی از ا بزنسمین هغه یو کاروباري دی نو زه به د ایم په ځای به څه استعمالوم؟ هیز به استعمالوم. هی از ا بزنسمین هغه یو کاروباري دی. لکه په اگزامپل تاسو ته یو جمله ویم چې اسلم از ا ډرایور. اسلم چې کوم دی دا یو ډرایور دی. اسلم یو ډرایور دی. او که چېرته دا جمله ته داسې ویم چې هی از ا ډرایور هغه یو ډرایور دی. دواړه صحیح دي. د دواړو مطلب یو دی. په لومبي کې دی اسلم یو ډرایور دی او په دویم کې دی هغه یو ډرایور دی. اوموس دا جمله یو موږ وویله په ایم کې چې آی ایم ا نرس. زه یو نرس یم. او زه داسې هم ویلی شم د دې ایم په ځای چې زه از استعمال کړم او د دې آی په ځای چې زه هی استعمال کړم نو زه به څنګه ویم؟ هی از ا نرس هغه یو نرس ده. څه شو؟ هی از ا نرس هغه یو نرس دی. یو نرس ده. هی د هلک دپاره دی. هی از ا نرس هغه یو نرس دی. لکه فار ایگزامپل ما سره بل یو ایگزامپل دی چې سبا از ا ټیلر. سبا چې کوم ده یو جینۍ ده دا یو ټیلر ده. او که زه چېرته داسې ویم چې شي از ا ټایلر هغه یوه ټیلر ده نو دواړه مطلب صحیح راځي. د شي تعلق هم د ایز سره رالی او سبا تعلق هم د ایز سره رالی. چې کله موږ از استعمالوو د هي شي او اټ دپاره استعمالوو. هي د هلک دپاره راځي، شي د جینۍ دپاره او اټ د بېجان چیزونو دپاره. خو چې کله موږ د سینګولر خبره کوو موږ به څه استعمالوو؟ از به استعمالوو. لکه ما اگزامپل درکړو چې اسلم از ا ډرایور. اسلم یو ډرایور دی او ما داسې وویل چې هی از ا ډرایور هغه یو ډرایور دی نو از به موږ استعمالوو د سینګولر دپاره. د آر پسې دی آر. د آر معنی د یي. تاسو ناروغه یې، هغوی کرکټ کوي. د یي دی او یي دا درې معنی ده. د آر معنی ده دی. هغه د آر معنی چې یي او دی. هغوی ستړي دي. دلته ته اوس ما معنی ته واخیسته دی دا لیا او ته ناروغه یې. صحیح شو؟ د دې دلته ما څه واخیستله؟ دلته یې معنی یي واخیستله. آر معنی ما یي واخیستله. چې کله موږ د پلورل خبره کوو د پلورل یو دی وي وغیره نو موږ به څه استعمالو؟ د هغوی دپاره موږ آر استعمالو. او چې د سینګولر خبره کوو موږ به څه استعمالو؟ موږ به از استعمالو. لکه تا هم څوک تپوس وکړي how are you؟ ته څنګه یې؟ how are you؟ ته څنګه یې؟ دلته ما څه استعمال وکړو؟ ما د آر استعمال وکړو. نو دلته یې معنی راغله یي. ته څنګه یې؟ دې معنی یې رانغله. یي معنی یې راغله
how are you ته څنګه یې. اګزامپل ما سره دی لکه ما د ام کې ویم که نه ام استعمالوم. لکه زه ویم چې I am rich زه مالدار یم اوس وخت کې. دا جمله د داسې هم ویلی شم چې he rich هغه مالدار دی. او زه دا داسې ویلی شم they are rich هغوی مالدار دي. I am rich زه مالدار یم. he is rich هغه مالدار دی. او they are rich هغوی مالدار دي. نو په ام کې زما لپاره خبر راغلی وه. اس کې د هغه دپاره خبر راغلی وه چې هغه مالدار دی او they are rich هغوی مالدار دي. یو وړه شان خلاصه در کوم د I is MR د is MR یو وړه خلاصه در کوم. د M ماده I am زه یم. د M څه یم. د is یو سینګولر سبجیکټ لپاره موږ استعمالو او معنی ده دی. د R موږ د پلورل لپاره استعمالو او معنی به یي یا دی. هغه دی هغه ناروغه دی ته ناروغه یې. صحیح شو. دا چې دا موږ سره پلورل دی. پلورل لپاره چې موږ کله استعمالو نو موږ به آر استعمالو. او is MR دا چې کله په یو جمله کې راشي موږ تاسو سره 10th په کلاس کې هم دا خبره کړې ده چې کله په یو جمله کې is MR راشي دې به دا مطلب وي چې دا کار اوسني وخت سره تعلق ساتي د موجوده وخت سره تعلق ساتي چې کله په یو جمله کې is MR راشي. ورپسې موږ زده کړو موږ زده کوو واز او ور. د واز ماده یا او هغه مالدارو. صحیح شو. زه مالدارو. د واز ماده او یا استعمال به صحیح. موږ چې کله د سینګولر باره کې خبره راشي د واحد باره کې نو موږ به څه استعمالو موږ به واحد استعمالو. او چې کله د پلورل باره کې خبره راشي د به څه استعمالوم ور به استعمالوم. لکه ما اګزامپل کې ویل چې I am rich. ما خو د تېر اګزامپل تاسو ته اوس دا مې ورته وښودل چې I am rich زه مالدار یم. او که زه داسې ویم چې he is rich هغه مالدار دی او they are rich هغوی مالدارو. او که زه داسې ویم چې د I am rich په ځای داسې ویم چې I was rich د دې بیا دا مطلب چې زه مالدار وم په تېر وخت کې. بله جمله ما ته ده چې I am tired زه ستړی یم. او که د ام په ځای داسې ویم چې I was tired د دې بیا دا مطلب شي چې زه ستړی وم په تېر وخت کې زه ستړی وم. اوس دا بله جمله تاسو ته موږ وویله چې سبا از ا ټیلر سبا یوه ټیلر ده. او که زه داسې ویم چې سبا واز ا ټیلر بیا دا مطلب شي چې سبا ټیلره وه تېر شوي وخت کې سبا ټیلره وه. دا د واز استعمال و. ورپسې ور. د ور ماده او یا وي هغوی مالدار وي هغوی مالدار هغوی مالدار وي. او یا وي دا دې معنی ده. استعمال چې کله د پلورل سبجیکټ باره کې خبره راشي د یو وي دی هلته به زه څه استعمالوم ور به استعمالوم. لکه اوس دا یو جمله ما تاسو ته وویله چې they are rich هغوی مالدار دي. او که دا جمله داسې ویم چې they were rich هغوی مالدارو. they are rich هغوی مالدار دي. they were rich هغوی مالدارو. معنی بدله شوه. لکه اګزامپل نمبر 2 تاسو وګورئ دې باندې به تاسو اوس پوه شئ چې وي آر هیپي موږ خوشحاله یو. صحیح شو. او که داسې ویم چې وي ور هیپي دې بیا دا مطلب چې موږ خوشحاله وو. په تېر شوي وخت خبره به شي چې وي ور هیپي تېر وخت خبره ده چې موږ خوشحاله وو. بل اګزامپل د سټوډنټ آر هارډ ورکینګ طالبان چې کوم دي طالب علمان چې کوم دي کوم زده کوونکي چې کوم دي سټوډنټس هغوی محنت کوونکي دي. لکه اوس وخت کې هغوی محنت کوونکي دي هوښې تشې نه ګرځي خپل ټایم نه ضایع کوي. نو د سټوډنټ آر هارډ ورکینګ طالبان چې کوم دي دا هارډ ورک دي سخت محنت کوي. او که داسې ویم چې د سټوډنټ ور هارډ ورکینګ بیا دا معنی شي چې طالب علمان چې کوم وو هغوی محنت کوونکي وو په تېر وخت کې. اوس وخت کې هغوی سټډي نه کوي. اوس وخت کې هوښې تشې ګرځي او تېر وخت کې کوم وو هغوی قابلان وو محنت به یې کوو. او آر هارډ ورکینګ د سټوډنټ آر هارډ ورکینګ په اوس وخت کې هغوی محنت کوش دي محنت کوي. لکه زه بل اګزامپل تاسو ته درکړم چې یو آر انډر ډیپ ته ډېر قرضدار یې. یو آر انډر ډیپ. او که داسې ویم لکه یو آر انډر ډیپ
دا دې کې دا بي چې کوم دی دا سایلنټ دی ها ډیپ به نه وایي ډیپ. نو زه که چېرته داسې ویم چې یو ور انډر ډیپ نو دې بیا دا مطلب شي چې ته قرضداری وي. یو آر انډر ډیپ دې دا مطلب شو چې ته ډېر قرضداری یي اوس وخت کې. او یو ور انډر ډیپ ته قرضداری وي په تېر شوي وخت کې ته قرضداری وي. ورپسې موږ زده کوو ویل او شل. تاسو ته موږ د ټینسز په پارټ کې هم ویلي دي چې اوس دی دا شل ختم شوی دی. د راتلونکي وخت لپاره موږ خبره کوو موږ به صرف ویل استعمالوو شل به نه استعمالوو. اوس صرف خلک ویل استعمالوي. اوس انګلیش ډېر اسان شوی دی بس د فیوچر ټینس خبره چې راشي تاسو به صرف ویل استعمالوئ. ایس ایم آر موږ موجوده وخت لپاره استعمالوو. واس او ور به موږ د تېر وخت لپاره استعمالوو. او ویل او شل به موږ د راتلونکي وخت لپاره استعمالوو. لکه فار اگزامپل د موجوده وخت باره کې د خبرې کوم زه به ایس ایم آر استعمالوم. لکه یو کار اوس شروع دی چې د تېر وخت باره کې خبره کوم یو کار تېر وخت کې وو نو دا به څه استعمالوم واس او ور به استعمالوم. او چې زه را روان وخت خبره کوم زه به ویل او شل استعمالوم راتلونکي وخت لپاره. لکه ما سره یو زه دا ویل استعمالوم. لکه ما سره یو جمله چې آی ایم هنګري زه چې کوم دی وږی وم زه وږی یم اوس وخت کې. او آی واس هنګري زه په تېر وخت کې وږی یم وږی ومه. او که زه ویم چې آی ویل بي هنګري نو دې دا مطلب چې زه په را روان وخت کې وږی یم. هسې یو اګزامپل دی چې آی ایم هنګري زه اوس وخت کې وږی یم. آی واس هنګري په تېر وخت کې زه وږی وم. او آی ویل بي هنګري په را روان وخت کې به زه وږی یم. لکه بل یو اګزامپل ما سره دی چې هی از ا ډاکټر هغه یو ډاکټر دی. تاسو ته ما دا مثال لرو که نه اوس دا موږ ویل چې هی از ا ډاکټر هغه یو ډاکټر دی اوس وخت کې. او ما ته وویل چې هی واز ا ډاکټر هغه په تېر وخت کې یو ډاکټر و خو بس وی ورته نه لګېد ډاکټرۍ ته یې ونه لګېدل او کار یې پرېښوستو. زه دې خبره کوم چې په تېر وخت کې هغه ډاکټر نو هی واز ا ډاکټر په تېر وخت کې هغه یو ډاکټر و. او که زه درته دا جمله داسې ویم چې هی ویل بي ا ډاکټر په را روان وخت کې به هغه یو ډاکټر وي چې ته محنت یې وکړو خواري وکړه هغه به ډاکټر وي. د لومړۍ جملې دا مطلب شو چې هغه اوس یو ډاکټر دی. او د دویمې جملې دا مطلب شو چې هغه یو ډاکټر و په تېر شوي وخت کې. د درېیمې جملې دا مطلب شو چې هغه به یو ډاکټر وي په را روان وخت کې. لکه اوس تاسو ته دا اګزامپل ما وښودو چې هغوی قرضداري دي هغوی قرضداري وو. they are under debt هغوی قرضداري دي. او که زه داسې ویم چې they were under debt هغوی قرضداري وو. او که داسې ویم چې they will be under debt هغوی به قرضداري وي په روان وخت کې به هغوی قرضداري وي. لومړۍ جملې دا مطلب چې په کومه کې چې آر ما استعمال کړی هغوی قرضداري دي. په کومه کې چې ما ور استعمال کړی هغوی قرضداري وو. په کوم کې چې ما ویل بي استعمال کړی دی د هغې دا مطلب چې هغوی قرضداري به وي هغوی په روان وخت کې قرضداري وي. ورپسې دی هیو او هیز. د دې دوه مطلبه کېدلی شي د هیو او د هیز دوه معنی کېدلی شي. یو دا معنی کېدلی شي یو کار مکمل شو. یو داسې کار باره کې موږ خبره کوو چې یا مکمل شوی د هغې لپاره موږ څه استعمالوو هیز او هیو به استعمالوو. خو دې بل مطلب دا هم کېدلی شي د یو څیز لرل. لکه ما سره یو بایک دی ما سره یو بیګ دی ما سره یو کور دی ما سره یو موټر دی. د دې داسې باره کې چې دا خبره کوم بیا به هم د هیز او هیو استعمالوم. یعنی چې کله زه د ملکیت باره کې خبره کوم نو بیا به هم هیو استعمالوم. او چې کله زه یو داسې کار باره کې خبره کوم چې یا مکمل شوی وي په پرزنټ ټینس په موجوده وخت کې هغه مکمل شوی وي. لکه ما زه داسې ویم که نه چې آی هیو ا سمارټ فون ما سره یو موبایل دی ما سره یو سمارټ فون دی. او که زه داسې ویم چې آی هیو ټیکن د ټي د دې بیا دا مطلب چې ما چای څښلی دی. آی هیو ا سمارټ فون ما سره یو موبایل دی او آی هیو ټیکن د ټي ما چای څښلی دی. په لومړۍ کې ملکیت ظاهر کو د هیو ویل چې د آی سره یو سمارټ فون دی. په دویمه جمله کې هیو چې کوم دی دې د ویل چې دا کار ختم شوی دی هغه چای څښلی دی. اوس به هیز موږ کوم ځای کې استعمالوو هیو به کوم ځای کې استعمالوو چې کله هی شي اټ باره کې خبره راشي د سینګولر سبجیکټ په باره کې نو زه به څه استعمالوم هیز به استعمالوم.
هی هلک دپاره، شي جینۍ دپاره او اټ د بېجان څیزونو دپاره. او هیو به هغه دی کې استعمالوم کله چې د پلورل خبره راشي، د یو یا یو نه زیات خبره راشي. آی یو وي دی. تاسو به اوس وایئ چې دا آی خو سینګولر دی، یو زه، نو زه خو یو یم که تر ډېر خو نه یم، بیا وایي د هیو استعمالوم. دا رول دی. ټیک ده، آی ستاسو خبره منم چې آی سینګولر دی، خو دا رول دی چې آی سره هیو استعمالیږي. آی سره هیو نشي استعمالیدلی. لکه زه تاسو د اګزامپل درکوم چې اسلم هیز ا بایک. اسلم سره یو بایک دی. اسلم سره یو بایک دی. او که زه ویم چې اسلم هیز گان ټو سکول، د دې دا مطلب وي چې اسلم سکول ته تللی دی. صحیح شو. اسلم هیز ا بایک، اسلم سره یو بایک دی. او که داسې ویم چې اسلم هیز گان ټو سکول، د دې به دا مطلب وي چې اسلم سکول ته تللی دی. بل اګزامپل، شي هیز ا واشنګ مشین. هغې سره یو واشنګ مشین دی. جامو وینځلو مشین دی ورسره. شي هیز ا واشنګ مشین. او که زه چېرته داسې ویم چې شي هیز واشډ دی کلاتس، هغې کپړې وینځلي دي. د لومړۍ جملې کې چې کوم هیز و، هغې دا ملکیت ظاهر کو چې دا هغه کوم ده، د فیمیل چې کوم ده هغې سره یو واشنګ مشین دی. او دویمې جملې کې چې شي کوم و، هغې دا خبره وکړه چې د کپړو وینځلو کار چې کوم دی هغه ختم شوی دی، هغې کپړې وینځلي دي. په لومړۍ کې ملکیت ظاهر کو، په دویم کې د کار د مکملېدو خبره وشوه. بل ماته دی هیډ. هیډ یو څیز لرل په تېر وخت کې. یو به دا استعمالي او بل یو کار مکمل شوی و په تېر وخت کې. یو څیز لرل لکه په تېر وخت کې ما سره یو موټرسایکل و، ما سره یو کور و، ما سره یو دوکان و، ما سره یو موبایل و. لکه نور تاسو ورته یاد کړئ چې ما سره دا څیزونه و په تېر وخت کې، نو هم به تاسو هیډ استعمالوئ. او دې دپاره هم استعمالولی شي چې په تېر وخت کې ما یو کار مکمل کړی و، یو کار مکمل شوی، یو کار پای ته رسېدلی و، کمپلیټ شوی و. لکه ما سره اګزامپل دی چې آی هیو ا کار. ما سره یو موټر دی. دا د هیو. او که زه چېرته د هیو په ځای هیډ استعمال کړم، آی هیډ ا کار، نو دې به دا مطلب شي چې ما سره یو موټر و. آی هیډ ا کار، ما سره یو موټر و. او که ما سره بل یو اګزامپل و چې آی هیو ټیکن د ټي، ما چای څښلی دی. آی او بل چې ما سره کوم دی آی هیډ ټیکن د ټي، ما چای څښلی و. په لومړۍ جمله کې چې کوم کې هیو استعمال شو، د هغې دا مطلب و چې ما چای څښلی دی. او دویمه جملې کې دا مطلب شي چې ما چای څښلی و په تېر وخت کې. دا استعمال و د هیډ. اوس پارټ 3 لاست پارټ دی. موږ تاسو سره ویډیو په سټارټ کې ویل چې دا ویډیو په دریو پارټونو باندې مشتمل ده، پارټ 1، پارټ 2 او پارټ 3. په پارټ 3 کې اوس موږ WH الفاظ زده کوو. هغه الفاظ چې په هغې کې W او H راځي، هغه الفاظ زده کوو. او تاسو ته د دې باره کې به هم پته وي چې دا WH والا الفاظ چې کوم دي دا انټراګیټیو دي. چې کله موږ چا نه سوال کوو، چا نه پوښتنه کوو، نو موږ به څه استعمالوو؟ WH والا الفاظ به استعمالوو. وټ، وای، او، اومز، اوز. دا الفاظ چې موږ به استعمالوو، موږ به د انټراګیټیو خبرې دپاره استعمالوو، د سوالیې دپاره. تر څو پورې چې تاسو په انګلیس کې تپوسونه چا نشئ کولی، که نه د WH الفاظ استعمال نشئ کولی، تر هغې پورې به تاسو روان انګلیس زده نه کوئ. ځکه چې WH الفاظ زده کول ډېر زیات لازمي دي. تاسو په انګلیس کې څنګه چا نه پوښتنه کوئ، د یو څیز باره کې به څنګه چا نه تپوس کوئ په انګلیس کې، نو د هغې دپاره WH الفاظ ډېر زیات ضروري او لازمي ګڼل کېږي. لومبی ورډ ما چې کوم دی وټ. د وټ ما د څه شی، څه نوم دی دی، د پلار د څه نوم دی، دې دپاره موږ څه استعمالوو؟ وټ. د وټ ما د څه شی. وټ از، لکه فار ایگزامپل ما ته دی وټ از یور فادر نیم، ستاسو د پلار څه نوم دی، لکه ستاسو د والد صاحب څه نوم دی. وټ از یور فادر نیم. او داسې هم ویلی شي وټ از یور نیم، ستا نوم څه دی. and what is your father name، او ستا د پلار څه نوم دی. لکه تاسو ورته بیا په جواب کې وایي چې my father name is قاسم، my father name is عابد، my father name is
نورو مختلف قسمه دغه ورته تاسو ویلی شئ. د قاسم په ځای تاسو څه ولګوئ، د کوم ستاسو پلار والد صاحب نوم چې کوم وي هغه پکې لګولی شئ. نو د وټ معنا ده څه. ورپسې دی وای. د وای معنا ده ولې. ولې دا کار داسې وشو، ولې ناوخته رالې، ولې نه وې راغلې. لکه why did you do so، تا ولې داسې وکړل. لکه فار ایگزامپل ماته چې why did you do so، تا ولې داسې وکړل. یو ته do so why did کول، تا ولې داسې وکړل. why did you do so. د why ما د ولې. نو دلته موږ د جمله کې د ویلې ترجمه موږ داسې وکړه چې تا ولې داسې وکړل. ها why did not you come، ته ولې رانغلې. لکه تاسو کور کې د چا واده و یا نور څه داسې پروګرام و او ته هغه کس ستا یو ملګري نه و راغلی او ته یې تپوس بیا کې چې why didn't you come، ته ولې رانغلې. نو دې باره ته به څنګه تپوس کې why didn't you come، ته ولې رانغلې. بل او. د او ماده څوک. څوک دي، ته څوک یې. لکه who is he، هغه څوک دی. څه شو who is he، هغه څوک دی. who is قاسم، تا چې ما ته قاسم یاد که نه هغه څوک دی. تا چې ما ته ویل زما د پلار نوم قاسم دی. لکه ته څوک تپوس کړي چې ستا نوم څه دی او ستاسو د والد صاحب نوم څه دی، تا ورته ویل چې زما د پلار نوم قاسم دی. اوس هغه وایي چې ستاسو پلار نه وي والد صاحب، قاسم نوم چې دی هغه څوک دی. who is قاسم، قاسم څوک دی. ته به ورته بیا ووایې چې دا د پلانکي رور دی، پلانکي زوی دی. هغه خپل شجر نسب به ورته ایکسپلین کړي. اوس تاسو وګورئ who is، whose او who is دواړو معنا د څوک دی. تاسو وګورئ د او نه بعد چې موږ دا کوم اپوسټروفي لګوئ لکه نه، که موږ چېرته دا اوز استعمال کړو د دې معنا به هم وي څوک دی. او که موږ چېرته داسې وایو چې او از څوک دی، د دواړو معنا به یو رنګ وي. دا اوز چې کوم دی دا شارټ فارم دی. لکه تاسو ته موږ ویل په آی ایم کې چې ام هم ویلی شو موږ او آی ایم هم ویلی شو. همدقه رنګ د او از څوک دی د دې شارټ فارم چې کوم دی دا اوز دی. دا کوم دغه چې کوم دا اوز اپوسټروفي دغه څه دي دا دې شارټ فارم دی د او از. لکه اوز ډیډ، هغه څوک دی، داسې هم صحیح دی. او که زه ویم چې او از ډیډ هغه څوک دی، دواړو معنا یو رنګې ده، د دواړو مطلب هم یو دی، خو دا یوې شارټ فارم دی او دا بل چې کوم دی دی او از دی لږ غوندې تفصیلا پام دی په دې معنی لکه ډېر ایکسپرټ کس چې نه وي که نه په دې معنی دا او از چې کوم دی په دې معنی لکه ډېر کسان نه پوهېږي. خو دې معنی پیدل تاسو لازمي چې دا اوز چې کوم دی په دې کې اکثر ډېر خلک کنفیوز دي چې دا اوز د دې معنی به څه وي. نو د او از شارټ فارم چې کوم دی هغه اوز دی. ورپسې دی بیا اوز د چا WHOSE اوز د چا. دا شیز د چا دی، دا کاپي د چا ده، دا بایک د چا دی، دا موټر سایکل د چا و، دا موټر د چا و. لکه فار ایگزامپل ماته دی چې اوز کار از دیس، دا د چا موټر دی. لکه ته لار کې روان وې که نه او په لار کې یو موټر ولاړ او ته وویل چې اوز کار از دیس، دا موټر د چا دی، ته لاره مې بنده کړې ده. اوز کار از دیس، دا موټر د چا دی. لکه بل اگزامپل اوز کاپي از دیس، دا کاپي د چا ده. لکه فرض که ته کلاس کې ګرځېدلې که نه سکول کلاس کې یو کاپي دي ومنتله او ته په انګلیش کې وایې چې دا کاپي د چا ده، نو ته به څنګه وایې اوز کاپي از دیس، دا کاپي د چا ده. اوز معنا ده د چا، کاپي دا کاپي، از دیس د چا ده، دا از دیس دا کاپي د چا ده، از دیس دا. ګوره اوز کار از دیس دا موټر دا د چا موټر دی او اوز کاپي از دیس دا د چا کتاب دی. بیا پسې دی وچ. وچ مطلب دی کوم، کوم یو هلک، کوم یو کتاب غواړي، کوم یو زبان وی، کوم یو پن دی پکار دی. لکه تاسو بوکسینر له ورشئ او ته دې شرټ غواړې او ته وایې چې کوم یو شرټ دی پکار دی، نایکي والے پکار دی، اډیډاس والے پکار دی، نور داسې کپنې که دا ورته یاد کړي چې کوم یو دی پکار دی، نو ته به ته وچ استعمال هلته. لکه فرض کړه ته وایې چې وچ بک ډو یو وانټ، کوم یو کتاب غواړې. لکه تا ورته یو کتاب وښودو که نه چې د یو پلانکي کتاب غواړم، د شعرونو کتاب دی، د فلسفو کتاب دی یا نور داسې کتاب دې ووت، نو تا ته وایي چې وچ بک ډو یو وانټ، ته کوم کتاب غواړې. او بیا تا تپوس وکړو وچ لینګویج ډو یو لایک، په کومه ژبه کې غواړې. لکه تا ته به دغه وویل چې ما د پیغمبر علیه السلام سیرت کتاب راکړه، وچ بک ډو یو وانټ، ته کوم کتاب غواړې.
تا ورته ویل چې زه د پیغمبر اسلام د سیرت کتاب غواړم. نو ورته بیا وویل چې which language do you like، په کومه ژبه کې غواړئ، او په انګلیس ژبه کې هم لیکل شوی دی، په اردو کې هم دی، په فارسي کې هم دی، په پښتو کې هم دی. ته ورته وایې چې ته په کومه ژبه کې غواړې، نو هلته به ته څه استعمالوې، which به استعمالوې، کوم. د which معنا ده کوم. ورپسې دی بیا where معنا ده چېرته. where is عدنان، عدنان چېرته دی، where is عدنان، عدنان چېرته دی. لکه تاسو چا وویل که نه چې عدنان تپوس ته وکړه چې عدنان چېرته دی، او تا لاړې ته وویل چې عدنان به ماما ګټلی یو، تا عدنان ماما ته نه وکړو چې عدنان چېرته دی، هغه ورته ویل چې عدنان دلته دی، ته به څه استعمالوې، where به استعمالوې. where is عدنان، عدنان چېرته دی. where are you going، چېرته دی، where are you going، ته چېرته دی. نو موږ څه استعمال کوو، where. ورپسې دی اوم معنا ده چاته، د چا سره. لکه تا وویل چې زه میلې ته ځم او کور نه تپوس وکړه چې د چا سره دی، د چا سره. لکه did you ask، تا له چا نه پوښتنه وکړه. did you ask، تا له چا نه پوښتنه وکړه. did you give، چا ته دې ورکړو، ما چې له کوم څیز درکړی کوم هات مې درکړی او دې چا ته ورکړو. with whom are you going، ته له چا سره دی، ته with whom are you going، د آر یو دا موږ تاسو ته استعمال کړي دي. with whom are you going، ته له چا سره دی. ها ورپسې دی from where، د کوم ځای نه. لکه ته له کوم ځای نه رالې، یو میلمه تاسو ته راغلی، تا دې پوښتنه وکړه چې ته له کوم ځای نه رالې، شو. او لکه تا ته چا وویل چې ما یو موبایل واخلي، نو تا ته پوښتنه وکړه چې د کوم ځای نه، تا چا ورته وویل، یو ملګري ته وویل چې ما موبایل راوړو ځان دپاره، تا تپوس وکړو چې د کوم ځای نه دې راوړو، نو ته به څه استعمالوې، from where. لکه from where have you come، ته د کوم ځای نه رالې. لکه یو میلمه درکه راغلی او تا ترې پوښتنه وکړه چې from where have you come، ته د کوم ځای نه رالې. from where did you buy it، لکه چا سره یو موبایل وي، تا تپوس وکړو چې from where did you buy it، دا د کوم ځای کې اخیستی دی. موبایل یې خوښ شو او ته دې ویل چې from where did you buy it، دا د کوم ځای کې اخیستی دی. forward د څه دپاره، forward د څه دپاره. forward purpose څه مقصد دپاره. لکه ته څوک چاته ووایي چې ما له یو تا سره موټرسایکل یو څوک ته وایي چې دا موټرسایکل دې ما له راکړه، او تا ته پوښتنه وکړه چې forward purpose څه مقصد دپاره، څه کار پکې. ورپسې دی what for، د څه دپاره. دواړه یو معنا ده، what for او forward. what did you do that، what did you do that، دا تا څه دپاره وکړل، لاسونه هر څه چې دې وکړل که نه، لکه موټر دې واخیستو، دوکان دې واچو، تا ځان چا تپوس وکړو چې دا تاسو څه دپاره وکړل. what did you do that، دا تا څه دپاره وکړو. ها since when، ورپسې دی since when، د کوم وخت نه. لکه کوم وخت نه راسې ته دا کار کې، لکه د کوم وخت نه راسې ته دې پټي کې فصل کرې، د کوم وخت نه راسې ته موټر چلې، او ډرایور نه یې تپوس وکړو چې ته د څونه وخت نه راسې موټر چلې. یو سټوډنټ نه یې تپوس وکړو چې ته د څونه وخت نه راسې انګلیش لینګویج زده کوې. لکه فار ایګزامپل تا د یو سټوډنټ نه تپوس وکړو چې ته د کوم وخت نه لمونځ کول شروع کړي دي، تا د کوم وخت نه لمونځ شروع کړل. لکه since when did you start offering prayer، د کوم وخت نه تا لمونځ شروع کړه. لکه پرکه ستاسو په کلي محله کې یو داسې کس وي که نه چې هغه لمونځ نه کوو، لکه یو جمعه بله جمعه یې لمونځ کوو او لمونځ سره یې شوق نه و، او بیا یې چېرته جومات کې ولیدو، نو تا یې تپوس وکړو چې since when did you start offering prayer، د کوم وخت نه دې لمونځ شروع کړو. ورپسې دی for how long، د څومره وخت نه، د څومره وخت نه ته دا کار کې. لکه تا یو سټوډنټ ته تپوس وکړو چې ته څومره وخت نه راسې انګلیش زده کوې، انګلیش لینګویج. for how long have you been learning English، ته د څومره وخت نه راسې انګلیش زده کوې، ته څومره وخت راسې انګلیش کې لګوې، انګلیش زده کوې. ورپسې بیا دی with whom چا سره. د دې معنا ده چا سره. معنا ده چا سره، with whom د چا سره. with whom are you going there، ته هلته چا سره دی. لکه ته میلې ته تلې که نه، دا میلې ته دا کومې میلې چې لګي یا چکر باندې تلې، نو تا ته ویل چې ته هلته چا سره دی، ته چکر له چا سره دی. with whom are you going there، ته هلته چا سره دی. یا with whom do you live، ته چا سره اوسېږې. سپوز دی که نه چې with whom do you live، ته د چا سره اوسېږې. for whom
د چا دپاره لکه ته چا نه پوښتنه وکړې چې تا را دومره هر څه وکړل د چا دپاره وکړل دا دونه محنت خواري دې وکړه دا ډېر هر څه چا دپاره وکړه لکه for whom did you buy it دا د چا دپاره واخیستو لکه چا سره دې یو کس و چې چا موبایل یې واخیستو یا نور څه و تا دې پوښتنه وکړه چې دا د چا دپاره واخیستو هغه وویل چې دا مې خپل ورور دپاره واخیست ته به دې تپوس څنګه کوې چې دا د چا دپاره واخیست for whom did you buy it دا یې د چا دپاره واخیستو for whom معنه ده د چا دپاره from whom are you waiting her ته دلته د چا دپاره انتظار کوي د څه دپاره انتظار یې ته د چا په انتظار یې دلته څوک ته ووایي په لاره کې یو ناست دی تپوس ته وکړو ته دلته د چا باره کې انتظار کې څه په انتظار یې ورپسې دی how څنګه د how معنه ده څنګه لکه تاسو وایئ که نه how are you ته څنګه یې how are you ته څنګه یې how did you find me تا څنګه پیدا کړم how څنګه did you find زه دې پیدا کړم me زه how did you find me تا زه څنګه پیدا کړم چا نه دې پوښتنه وکړه until when څومره وخت پورې لکه څومره وخته پورې ته یو کار کې until when are you here ته د څومره وخته پورې دلته یې چا نه تپوس وکړو until when معنه د څومره وخته پورې until when are you here ته څومره وخته پورې دلته یې how many څومره څو دانې دا د هغې دپاره استعمالېږي دا میني کم چې شمار کېږي هغه څیز چې د هغې شمېر کېږي لکه تا یو بابا نه تپوس وکړو چې how many kids have you got ستا څومره بچي دي یو بابا نه تپوس وکړو چې ستا څومره بچي دي how many څومره دي how many kids have you got ستا څومره بچي دي how much د هغې دپاره استعمالېږي چې هغه نه شمارل کېږي چې د هغې شمېر نه کېږي لکه how many honey do you need تا تر څومره شاتو ضرورت دی how many honey do you need تا تر څومره شاتو ضرورت دی how cute څومره ښکلی لکه تاسو چا سره یو شي وینئ لکه فرض تا چا سره یو موبایل ولیدو یا چا په فیسبوک باندې یو پوسټ شیر کړی و خپل موبایل کیمره وه یا خپل موبایل یې شیر کړی تا ورته ویل چې how cute څومره ښکلی ورپسې دی how far څومره لرې لکه تا چا نه تپوس وکړو چې ستاسو کور څومره لرې دی لکه انګلیش کې درته وایم که نه چې ستاسو آفس څومره لرې دی how far is your office from her د دې ځای نه ستاسو آفس څومره لرې دی د دې ځای نه ستاسو آفس څومره لرې دی د how far معنه ده څومره لرې how good څومره ښه how good you are ته څومره ښه یې how good څومره ښه how good you are لکه یو ملګري دې وویل چې هغه سره مرسته وکړه یو مدد یې در سره وکړو په یو کار کې او تا ورته بیا وویل چې how good are you ته څومره ښه یې ته څومره ښه انسان یې how long څومره وخت لکه څومره وخته پورې دا عموما د عمر دپاره هم استعمالوي how long ته څومره وخته پورې دلته یې لکه how long will it take to learn English ته د انګلیش زده کړې ته څومره وخت واخلي لکه د انګلیش زده کړه how long will it take to learn English یو ټیچر نه یې تپوس وکړو چې یاره سر جي د انګلیش چې زه زده کوم دا به څونه والي ته ورته په انګلیش کې څنګه کوېسچن کې how long will it take to learn English د انګلیش زده کړه به څومره وخت واخلي څومره وخت به اخلي how old څومره زوړ لکه یو شی څومره زوړ دی خو دا old ورډ چې ورته کوم هغه د عموما موږ د ایج د عمر دپاره استعمالوو لکه how old are you ستا څومره عمر دی چا نه تپوس وکړو چې how old are you ته ستا څومره عمر دی هغه ورته بیا وویل چې زه د 15 کالو یم د 14 کالو یم دا یې ته یې پوښتنه وکړه وټ ایور یا وټ سو ایور چې څه هم وي لکه چې څه هم وي لکه فار اګزامپل ما سره دی چې وټ ایور یو کین وکړه چې څه دې خوښوي لکه لاس ته خلاص او توره دې تېرو وټ ایور معنه چې څه هم وي وټ ایور یو کین وکړه چې څه دې خوښي وټ ایور یو کین چې څه کولی شي وکړه او ایور یا او سو ایور څوک هم لکه وین ایور whoever broke the chair will have to pay for it لکه فرض کا یو ټیچر رالی کلاس ته او یو کورس یې ماته کړه
صحیح شو. یو کورس یې ماته کړه نو ولیدله دا کورس یو ټیچر او ویل چې who ever broke the chair will have to pay for it. چا چې هم دا کورس یې ماته کړل ده که نه هغه به دې پیسې ورکوي. دا چې په څو پیسو شوې ده که نه د هغې به ورکوي، د هغې جرمانه به ورکوي چا چې دا کورس یې ماته کړی ده. نو څه وایي who ever broke the chair will have to pay for it. which ever یا which so ever کوم یو هم دې معنا ده کوم یو هم دواړه صحیح دي. که تاسو which ever ووایي یا which so ever ووایي دا هم صحیح دي. دغه چې موږ دا مخکې ټکي کوم ویل who ever یا who so ever دواړه ټیک دي یا what ever what so ever دواړه ټیک راځي. لکه which ever you like معنا یې دا چې کوم یو ستا خوښي. لکه فرض کړه تا یو 2 موټرسایکلې واخیستې که نه او را دې وسې کور ته بل ملګري ته دې ویل بل ملګري ته چې دا موټرسایکل تا ورته ویل چې دې کوم یو ستا خوښ وي. which ever you like چې کوم یو ستا خوښي. whenever کله هم یا when so ever. you can come whenever you feel come چې کله هم ته غواړې ته راتللی شي. دا یو کس ته ویل ماما دوی تره دوی ته ویل ستاسو کور ته راغلی وو او تا ورته ویل چې you can come whenever you feel come چې کله هم غواړې ته راتللی شي چې کله دې هم زړه غواړي بالکل ته راتللی شي. however بهر حال هیو معنا بهر حال. او سو ایور یا اوم ایور دې معنا ده چا سره هم. what else نور څه what else معنا ده نور څه. what else do you want نو څه ته غواړې نور څه ته غواړې نو اخر ته نور څه غواړې. what else do you want. why so د why so معنا ده ولې داسې ولې وکړل. how come داسې څنګه کېدلی شي. how come څنګه. لکه ما سره اگزامپل دی چې how come I cannot meet you داسې څنګه کېدلی شي چې زه به تا سره میلاو نه شم. why do not you help me ته ما سره ولې مرسته نه کوي. why do not you give there ته هلته ولې نه دی. why did not ولې دې ونه کړل. why did not you do that تا هغه ولې ونه کړل. یو کار دې ورته یاد کړو چې تا هغه ولې ونه کړو. how often معنا ده څومره وخت بعد. لکه فار ایگزامپل how often do you visit there ته هلته څومره وخت بعد ځې. لکه یو کس نه تپوس کې چې تا پلانکي ځای ته ځې نو څومره وخت بعد ځې. د how often معنا دلته را څومره وخت بعد. بل ایگزامپل how often do you brush your teeth ته څومره وخت بعد خپل غاښونه برش کې. how often معنا ده څومره وخت بعد. اوس دې پسې موږ راځو موږ دا زده کوو چې these that او those په دې کې فرق څه دی او وایي څه ته. دلته په یاد ساتئ د this معنا ده دا د these معنا هم دا خو this به موږ سره په استعمالوو او these به موږ سره په استعمالوو. چې کله یو څیز موږ ته نږدې وي او یو وي د هغې لپاره موږ څه استعمالوو this به استعمالوو. this خبره کوم لکه فار ایگزامپل this is a bag صحیح شو. this is a car دا یو موټر دی. this is a bag دا یو بسته ده. اوس که زه چېرته داسې ویم چې these استعمالوم نو these به هغه څیزونو دپاره زه استعمالوم چې په تعداد کې ډېر وي په تعداد کې ډېر مي او نږدې مي ما سره. نو لکه فرض کړه ما ورته وویل چې this is a bag او که زه چېرته دا جمع ته واړم زه وایم چې these are bag. اوس جمع دپاره به زه استعمالوم these are bags. بل اگزامپل لکه this is a book دا یو بوک دی یو دی او کوس که دا ډېر بوکونه شي 2 3 4 د یو نه سیوا شي نو زه وایم چې these are books دا کتابونه دي. او دا چې کله بل اگزامپل دی چې کله زه استعمالوم زه لکه ما سره خوا کې موټر ولاړی زه وایم چې this is a car دا یو موټر دی. او چې دا ډېرې موټرې زه وایم چې these are cars دا ډېر شو نو بس چې these are cars دا موټرې دي. او ډیټ اوس په ډیټ سره لپاره استعمالوم چې کله یو څیز یوي خو ما نه په فاصله ډېر فاصله کې پروت وي لکه یو څیز ما لرې پروت وي یا لرې وي په فاصله کې وي د هغې دپاره به زه څه استعمالوم ډیټ به استعمالوم.
لکه هغه یو موټر دی، هغه یو ټرک دی، هغه یو موټرسایکل دی، هغه ستوري دي، هغه سپوږمۍ ده. نو زه د هغې لپاره به څه استعمالوم؟ ډیډ. خو که چېرته دا یو تعداد نه سیوا شي، لکه ډېر شي لکه فرض کړه these are cars دا لکه ما وویل these are car دا موټرې دي. اوس دا موټرې ما ډېرې فاصله کې شي، نو چې کله ډېرې فاصله کې شي زه بیا these په ځای those استعمالوم. those are car هغه موټرې دي. ګوره اوس یو وړه شان خلاصه this نه نه this به د هغه څیز دپاره استعمالوم چې هغه ماته لنډ پروت وي او یو وي. these به د هغې دپاره استعمالوم چې هغه ماته نږدې پروت وي او د یو نه زیات وي. ډیډ به د هغې دپاره استعمالوم چې ما نه په فاصله کې یو وي. those به د هغې دپاره استعمالوم چې ما نه په فاصله کې وي د یو نه سیوه وي. دا د هغې خلاصه وه. زه خو ډېر خوشحاله شوم چې زما دا ویډیو تاسو سره دې پورې وکتله. زه امید لرم چې تاسو به ښه ډېر هر څه زده کړي او تاسو له به ډېره پیدا درکړي او ستاسو په انګلیس کې به یو نوی بدلون راغلی. اوس هغه لیکل حواله تاسو ته ما په سټارټ کې کوم ویلو چې دا لیکل به تاسو د ویډیو په اینډ کې ګورئ او تاسو بیا ماته دا وایي چې آیا موږ د دې ویډیو نه څه زده کړل. کو چېرته د ویډیو نه هم ضرور فایده اخیستي او د ویډیو د له څه مدد درکړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو له یو لایک ضرور هم ورکړئ ځکه چې موږ تاسو دپاره څونه خواري او څونه محنت او دا څونه سکرپټ ویل تیار کړو دې ما زما ډېر زیات وخت ولګېدلو. ما دا ویلو چې زه انشاءالله تاسو له یو داسې سکرپټ یو داسې نمونه در راوړم د انګلیش ګرامر دپاره چې تاسو په هغې باندې په لنډ وخت کې ډېر هر څه زده کوئ. تاسو د ګرامر چې کوم د میاشتو او د هفتو کورس دی چې ستاسو په ورځو په 2-3 کې زده شي. زما امید دی انشاءالله تاسو به زموږ د ویډیو نه خامخا ضرور پیدا اخیستې. روانه ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.